سلام له خورشید 12 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د تخار د ینګي کلا ولسوالۍ شهر کونه سیمه له 4.5 کلونو وروسته بیرته د افغان ځواکونو له لوري ونیول شوه. د دغه ولایت امنیه قمندان وایي دغه سیمه چې په تیرو کلونو کې د طالبانو یو له اصلي اډو او د سوق او ادارې مرکز و، تېره ورځ د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې له 5 نورو کلیو سره یو ځای د دولت تر کنټرول لاندې راغلې ده. ویل کېږي په دې لړ کې 10 طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي او همداراز یو پولیس هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د میدان وردګو د جغتو ولسوال په پلازمینه کابل کې ترور شو. د میدان وردګو د رسنیو دفتر مسئولین وایي دغه کس چې راز محمد وزیري نومیده تیر ماښام د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په ډزو سره وژل شوی دی. طالبانو د دغه برید مسئولیت پر غاړه اخیستی دی. کورنیو چارو وزارت وایي په ټول هیواد کې د غیر قانوني وسلو او موټرو د ټولولو لړۍ همداراز دوام لري. د دغه وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه لړۍ 2 ورځې مخکې پیل شوې او اوس هم دوام لري. ویل کېږي تر اوسه څه باندې 10 بې اسناده موټر، له غیر مسؤلو وسلوالو 25 جوړې پوځي یونیفورم، یوه پایه جمر یا د سیګنال اشلوونکې آله او ګڼ شمېر وسلې هم ضبط او همداراز د څه باندې 140 ریښو لرونکو زرهیم موټرو ښې پاکې شوي دي. ملي دفاع وزارت وایي په زابل کې د رازق په نامه پراخ چاڼیز عملیات تېره ورځ پیل شول. د دغه وزارت د مرستیال ویان په وینا د دغو عملیاتو د ترسره کولو موخې د زابل د امنیتي ساحې پراخېدل، د طالبانو له شتونه د شاجوی ولسوالۍ پاکول او د لومړي لمبر لویې لارې امنیت خوندي کول دي. ویل کېږي دغه عملیات د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق اڅکزي د لومړني تلین او د هغه د خدمتونو د درناوي په موخه د رازق عملیات په نامه نومول شوی دی. د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطې 12 غړي ووژل شول. دغه کسان تېره ورځ یارې ولسوالۍ په وزیرو او میاګانو تنګي سیمو کې د افغان ځواکونو په 2 بېلابېلو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې په نښه شوي دي. د 201 سېلاب خپل اردو قمندانۍ مسؤلین زیاتوي په دې لړ کې د یادې ډلې 3 موټر هم له منځه تللي دي. او طالبان په غزني کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. د غزني د والي ویاند وایي دغه ډله طالبان تېره شپه د دیاک ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې په نښه شوي دي. ویل کېږي په دې لړ کې افغان ځواکونو او د سیمو اوسېدونکو ته زیان نه دی اوښتی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.